بیا تکراروم اوس کار ته وایي اربایت. کار ته چی وایي دوستانو؟ اربایت وایي. د کار په مورد لغتونه دي. صحیح ده؟ تکرار ده. اوس بیا تکراروم اربایت. اربایت وایي کار ته. موږ لس لغته وایو. بعض لغاتو کې څو جملې جوړو. مثال په ډول اربایت ته وایي کار. ارټیکل ده دی. جنسیت یې په چی ښودل شوی ده؟ په د ښځینه جنسیت لري. دی اربایت. دی اربایت. دی اربایت وایي کار ته وایي. څنګه وایي چې زه کار ته ځم؟ ich gehe. ich لاندې تلفظ مې لیکلی. ich gehe zur Arbeit. زه کار ته ځم. کار ته چی وایي دوستانو؟ اربایت. چې وایي جمله کې استفاده کوو ich gehe zur Arbeit. زه کار ته ځم. ورځو دومې جملې ته دفتر ته وایي بغو. das Büro. das Büro. څنګه وایي دوستانو چې زه دفتر ته ځم؟ دفتر چیرته دی؟ دفتر چیرته دی؟ wo ist das Büro. دفتر چیرته دی؟ دفتر ته چی وایي؟ ادارې ته چی وایي؟ بغو. das Büro. ارټیکل چی ده؟ das. څنګه وایي دفتر چیرته دی؟ wo ist das Büro. چیرته دی دفتر یا دفتر چیرته دی؟ اوس دې کې بله جمله جوړو. ورته دفتر چیرته ده؟ بل نفر ورته وایي das Büro ist im 3. Stock. دفتر په 3م منزل کې دی. das Büro ist im 3. Stock. دفتر په 3م منزل کې دی. ښه یو چاته مو ویلې چې دفتر په 2م منزل کې دی. wo ist das نه چیرته دی؟ wo ist das Büro. هغه ته جواب درکوي das Büro ist im 3. Stock. دفتر په 3م منزل کې دی. سمه دوستانو؟ اوس ورځو دریم لغت ته. همکار ته چی وایي او همکارې ته چی وایي؟ کولیګه وایي همکار ته. دی کولیګه. همکار نارینه دی کولیګه. او همکار ته وایي دی کولیګین. په ای ان باندې ګورئ. دی کولیګین. همکار ته وایي دی کولیګین. اوس دې کې یو جمله جوړو د کولیګه لپاره، همکار لپاره. زوی هغه همکار مو احمد نومیږي. څنګه وایي؟ der Kollege heißt Ahmad. همکار مو احمد نومیږي. همکار مو احمد نومیږي. سمه دوستانو؟ همکار مو احمد نومیږي. der Kollege heißt Ahmad. دوستانو اوس دې کې یو بله جمله جوړو. څنګه وایي چې زما همکار یا همکار مې د افغانستان نه راغلی. der Kollege kommt aus Afghanistan. der Kollege kommt aus Afghanistan. همکار مې د افغانستان نه راغلی. der Kollege kommt aus Afghanistan. همکار مې د افغانستان نه دی یا راغلی. دې مطلب دی چې د افغانستان دی. kommt aus Afghanistan. der Kollege kommt aus Afghanistan. اوس راځو د ښځینه لپاره یو جمله جوړو. د کولیګین لپاره. die Kollegin hat heute Geburtstag. څنګه وایي چې د همکارې مې نن ورځ د زیږېدو نیټه ده یا سالګره ده. die Kollegin hat وایي همکاره هغه ښځه همکاره چې ده hat heute Geburtstag. نن سالګره لري. die Kollegin hat heute Geburtstag. د همکارې مې نن د زیږېدو نیټه ده. die Kollegin hat heute Geburtstag. ورځو دوستانو جمع ته یعنی همکاران چې دي کنه دریم لغت جمع وایو. د کولیګین هغه کولیګین هغه په ای ان باندې ګوره. دلته د ښځینه لپاره دا په ای ان ده. دلته باید فکر وي. خو چې کله جمع کوئ دا په ای ان باندې جمع کېږي. بیا هغې ارټیکل دی راځي. دواړه یو رقم ارټیکل ده. موږ ویل چې هم ښځینه ته موږ دې ارټیکل استفاده کوو هم جمع ته. خو دلته اوس جمع ده. دی کولیګین. همکاران ته چی وایي؟ die Kollegen. څنګه وایي همکاران بعد له کاره ملاقات کوي یو بل سره ګوري. څنګه؟ die Kollegen treffen sich nach der Arbeit. die Kollegen همکاران مو treffen ملاقات کوي. treffen sich ملاقات کوي nach der Arbeit وروسته د کار نه. همکاران مو بعد له کاره ملاقات کوي یعنی بل سره ګوري. die Kollegen treffen sich nach der Arbeit.
ته یو ځای کې مصروف یې په کار کې یو نفر درته وایي چې موږ همکاران خو باید له کاره ملاقات کوي فکر دې وي څه رقم درته وایي die Kollegen treffen sich nach der Arbeit همکاران باید له کاره ملاقات کوي بل die Pause تفریح ته چې وایي die Pause څنګه وایي زه اوس یوه دمه کوم ich mache eine Pause زه اوس یوه دمه کوم یو چا ته وایي زه اوس یوه دمه کومه څه رقم به ورته وایي ich mache jetzt eine Pause تفریح دمې ته چې وایي پاوزه ارتیکل چې die Pause جمله کې استفاده کوم ich mache jetzt eine Pause زه اوس یوه دمه کوم بل راځو بل لغت besprechung وایي جلسې ته یا غونډې ته وایي فرض کړه کله چې همکاران دې راټولېږي بیا رئیس ورته خبرې کوي راټولېدو دې ته وایي besprechung وایي جلسې یا غونډې ته die Besprechung څنګه وایي جلسه په 10 بجو شروع کېږي ته اوس په کار لګې یو نفر ته وایي چې جلسه په 10 بجو شروع کېږي فکر دې څنګه ته وایي چې جلسه په 10 بجو شروع کېږي درته وایي die Besprechung beginnt 10 Uhr die Besprechung جلسه چې ده beginnt شروع کېږي 10 Uhr په 10 بجو باندې په 10 Uhr بجو باندې die Besprechung beginnt 10 Uhr جلسه په 10 بجو شروع کېږي سمه دوستان باید کوشش کوئ چې آخر هر کله جمله لیکئ په غټ شروع کېږي او په آخر کې نقطه باید die Besprechung beginnt 10 Uhr بل راځو دوستانو رئیس ته چې رئیس ته وایي der Chef د ښځې رئیس ته وایي die Chefin ګورئ دوستانو همیش ډېرې اول شین په SCH باندې لیکل کېږي لیکن دلته SCH باندې نه دلته په SCH باندې شیف څه ده der Chef دوستانو der Chef وایي رئیس ته ښځینه رئیس ته وایي die Chefin ګورئ ارټیکل دی نه چې شته وخت دي ته en ورته اضافه der Chef die Chefin der Chef وایي رئیس ته die Chefin وایي رئیس ته څنګه دې که جمله جوړوي د شیف لپاره رئیس لپاره der Chef möchte mit dir sprechen رئیس غواړي چې تا سره خبرې وکړي یو نفر راځي تا ته وایي چې رئیس غواړي تا سره خبرې وکړي څه رقم درته وایي der Chef möchte mit dir sprechen یا ته ورځې او چا ته وایي چې رئیس غواړي تا سره خبرې وکړي څه رقم ورته der Chef رئیس möchte غواړي mit dir تا سره sprechen خبرې der Chef möchte mit dir sprechen رئیس غواړي چې تا سره څه وکړي خبرې وکړي der Chef möchte mit dir sprechen بل راځو دوستانو وم لغت ته کاري ساعت ته اوس څنګه یو چا ته وایي کاري ساعت ته وایي die Arbeitszeit ته څنګه یو چا ته وایي mein یعنې زما کاري ساعت د 9 تر 5 بجو پورې دی mein Arbeitszeit ist von 9 bis 5 Uhr mein Arbeitszeit ist von 9 bis 5 Uhr وای زما کاري ساعت د 9 نه تر 5 بجو پورې دی mein Arbeitszeit زما کاري ساعت ist دی von der 9 bis تر 5 پورې که اوه دې ورسره ویلې اوه مطلب بجې خو دلته زه نه وایم لنډ ډېر ته وایم mein Arbeitszeit ist von 9 bis 5 زما کاري ساعت د 9 نه 5 پورې دی څوک ته څو پورې کار کوي ته ورته mein Arbeitszeit ist von 9 bis 5 زما کاري ساعت د 9 نه تر 5 پورې دی بل موضوع اتم لغت دوستانو پروژه das Projekt څنګه پروژه د پروجیکټ د انګلیسي نه راخیستل شوې دا کلمه دلته ورته پروجیکټ وایي دلته ورته پرویکټ وایي چې پرویکټ das Projekt څنګه وایي چې دا جمله کې استفاده کوو چې موږ یوه نوې پروژه شروع کوو wir starten ein neues Projekt موږ شروع کوو یوه نوې پروژه
wir starten ein neues Projekt wir starten ein neues Projekt مونږ یو نوې پروژه شروع کوو دوستانو څه رقم ویل کېږي چې مونږ یو نوې پروژه شروع کوو wir starten ein neues Projekt مونږ یو نوې پروژه شروع کوو wir مونږ starten شروع کوو ein neues یوه پروژه پروژه ګوره موږ دوستانو ویلو چې داس پروژه موږ ویلو چې آرټیکلو کې دوه یو بشتین ته آرټیکل چې معلوم یو اون بشتین ته اوس دا پروژه معلومه نه ده او دلته معلومه چې پروژه څه ده پروژه خو چې معلومه نه وي دا داس په ځای چې موږ ویلو چې عین استفاده کوو داس په ځای موږ عین اون بشتین ته آرټیکل دا اوس ان بشتین ته آرټیکل ده یو عین نویس نوې پروژه یو نوې پروژه څنګه وایي چې موږ یوه نوې پروژه شروع کوو wir starten ein neues Projekt اوس راځو دوستانو بل لغت قرارداد ته چې ډېر مهم لغت ده دوستانو فرتراک وایي دی فرتراک آرټیکل ده دی فرتراک جنسیت یې په نارینه ښودل کېږي په جرمني ژبه کې دی فرتراک څنګه وایي چې ما قرارداد امضا کړ ich habe den Vertrag unterschrieben ما قرارداد امضا کړ ich habe ما den Vertrag قرارداد unterschrieben امضا مې کړ ما قرارداد امضا ich habe den Vertrag unterschrieben یو څوک ته قرارداد امضا کړ کنه ورته ich habe den Vertrag unterschrieben ما قرارداد امضا کړ Vertrag څه ته وایي دوستانو قرارداد ته وایي Vertrag Ich habe den Vertrag unterschrieben. Ich habe den Vertrag unterschrieben. ما قرارداد امضا کړ. Ich habe den Vertrag unterschrieben. ما قرارداد امضا کړ. دوستانو ورځو بل لغت ته تنخواه معاش ته چې وایي Gehalt ډېر مهم لغت دی پیسو ډک لغت ځکه په تنخواه کې پیسې درکوي که نه Das Gehalt وایي معاش ته څنګه وایي چې زما معاش لوړ سو څنګه وایي چې زما معاش لوړ سو mein Gehalt wurde erhöht وایي زما معاش لوړ سو mein Gehalt wurde erhöht das Gehalt mein Gehalt wurde erhöht وایي زما معاش لوړ سو صحیح ده څنګه وایي چې زما معاش لوړ سو mein Gehalt wurde erhöht تنخواه ته وایي das Gehalt mein Gehalt زما تنخواه wurde erhöht لوړ سو یعنی راځي معاش دې لوړ سو راځي انډیوالان ته mein Gehalt wurde erhöht زما معاش لوړ سو نو دا درس وګورئ